زلیخا پوښتنه وکړه ته چیرته ځې؟ نعیم وویل زه د یو دوست ژوند ژغورل غواړم. هغې وویل په اسحاق پسې ورځې؟ نعیم وویل هو کې هیله د زرې راګیر کړم. زلیخا خپلې غمجنې سترګې په دسمال پاکې کړې او وویل پام کوه هغه ډیر مکار او زورور دی. نعیم وویل ته هیڅ غم مه کوه، ستا ملګري چمتو شول، په ما هم ناوخته کېږي، ښه د خدای په امان. نعیم روانېده. زلیخا په خپلو اوښلنو سترګو هغه ته وکتل او په غمجنه لهجه یې وویل زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. نعیم وویل هو وپوښته. زلیخا د هڅې سره څه ونه شو ویلی. د هغې په تورو سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او په مخ یې وبهېدې. نعیم بیا وویل څه دې پوښتل؟ تا له ما نه کومه پوښتنه درلوده؟ زه ستا د دې اوښکو قدر پیژنم، خو ته زما په مجبوریتونو نه یې خبره. زلیخا په ژړغوني او ستوني نیولې غږ وویل هو زه پوهېږم. نعیم وویل ناوخته کېږي، کله ما کومه پوښتنه لرې ویې پوښته. زلیخا وویل ما له تا نه دا پوښتل چې کله ما په بندیخانه کې په تا غږ وکړ نو تا وزرا وزرا نارې کړې، جګ شوې او بیا بیرته ولوېدې. هو زما په یاد دی. نعیم وویل زه پوښتنه کولی شم چې هغه نیکبخته څوک ده؟ زلیخا په شرمېدلې لهجه پوښتنه وکړه ته غلطه شوې، ښایي هغه دومره نیکبخته نه وي. هغه ژوندی ده؟ نعیم ویل ښایي ژوندی وي، خدای دې وکړي چې ژوندی وي، خو هغه چیرته ده؟ که هغه زما له لارې نه ډېره لرې نه وي نو زه غواړم هغه ووینم او بیا ولاړه شم. آیا زما دا غوښتنه منلی شئ؟ نعیم وویل ته رښتیا هلته ورځې؟ که په تا بده نه لګېږي نو زه به یو ځل ورشم. ډېر ښه، دا سپاهیان به تا زموږ تر کوره ورسوي، زما تر راتګ پورې به ته همالته پاتې وې. که په څه سبب ناوخته شوم نو امکان لري په لاره کې له تاسو سره بیرته ملګری شم. هغه ستا له مور سره دی؟ ستاسو واده شوی دی؟ نعیم ویل نه، خو د هغې پالنه زموږ په کور کې شوې ده. دا یې وویل او نعیم سپاهیانو ته وکتل او هغوی ته یې امر وکړ چې زلیخا د بصرې پر ځای د دوی کور ته ورسوي. نعیم خدای په امان وویل او روانېده چې د زلیخا هیلمنو کتوره ایثار کړ. زلیخا خپلې سترګې ښکته واچولې او په ښي لاس یې یو خنجر نعیم ته ور اوږد کړ او ویې ویل ستا له وسلې نه مې دغه خنجر د نیک بختي په توګه را سره اخیستی دی، ښایي تا ته ضرورت شي. نعیم وویل که تا دا نیک بخت ګڼلی وي زما له خوا ستا شو، ته یې د تل لپاره در سره واخله. زلیخا وویل ډېره مننه، زه به تل دا له ځانه سره وساتم، ښایي کوم وخت مې په کار راشي. نعیم د دې په دغه خبره سوچ ته وروسته پام شو. په آس سپور شو خو وروسته یې تر ډېره د هغې دغه الفاظ په غوږونو کې کړنګېدل. زلیخا یې له دې وړوکې قافلې سره واستوله او نعیم په خپله د اسحاق په تعقیب پسې روان شو. په هره پیره کې یې آس بدلوه. د اسحاق پوښتنه یې کوله. ماسپښین مهال یو سپور تر سترګو شو. نعیم خپل آس نور هم ګړندی کړ. وړاندې روان سپاهي شاته وکتل او نعیم یې ولید نو هغه د آس جلب سوس پرېښود. خو دا یې احساس کړ چې د شاته ورپسې روان سپور ډېر ګړندی دی. نو هغه ته څه په خیال ور وګرځېدل. اواز یې کرار کړ. نعیم له لرې وپېژندل چې اسحاق دی. نو یې خپل خول ښکته کړ او مخ یې پټ کړ. اسحاق چې نعیم نږدې ولید آس یې له لارې چپ کړ او ودرېد. نعیم چې ور ورسېد آس یې ودروه. دواړه سپاره یوه شېبه چوپ وو او یو بل ته یې کتل. بالاخره اسحاق وویل ته څوک یې او چېرته ځې؟ نعیم وویل همدغه پوښتنه زه له تا نه کوم. د نعیم د لهجې له توندۍ نه اسحاق په اندېښنه کې شو، خو زر یې خپله اندېښنه غلې کړه او ویې ویل تا زما د پوښتنې د ځواب پر ځای له ما نه سوال وکړ. نعیم وویل ما ته په غور وګوره، تا ته به د دواړو پوښتنو ځواب وشي. دا یې وویل او په یو لاس یې خول لرې کړ او مخ یې را څرګند کړ. د اسحاق له خولې نه بې اختیاره ووتل نعیم ته؟ نعیم وویل هو زه نه یم.
نعیم خپل خول بیرته په سر کېښود. اسحاق په خپله وارخطایي قابو شو او ناڅاپه یې د آس جلب را وګرځاوه او شاته شو. په دې ځنډ کې نعیم هم په یو لاس د آس جلب او په بل لاس کې نیزه نیولې وه او چمتو شوی و. دواړو یو د بل د حملې انتظار کوو. ناڅاپه اسحاق نیزه اوچته کړه او آس یې پونده کړ. د هغه د آس په یوه ټوپ نعیم د ده تر ګزار لاندې راغی، خو هغه د برېښنا په څېر یوې خواته ځان کوږ کړ. د اسحاق ګزار د نعیم په ورانه یو پیکه زخم پرېښود او تیر شو. نعیم زر خپل آس را وګرځاوه او په هغه پسې ورغی. په دې ځنډ کې اسحاق آس ته وړوکې دوره ورکړه او بیا د نعیم په مخ کې ولاړ و. دواړو سپرو یو بل ته نیزې برابرې کړې او آسونه یې پونده کړل. نعیم بیا هم د اسحاق له ګزار نه ځان وساته، خو دا ځل د ده نیزه د اسحاق له تشو بوټه ووته. اسحاق په خپلو وینو او خاورو کې رپېدلی یې پرېښود او نعیم بیرته ترې وګرځېد. په راتلونکې پیره کې د ماسپښین د لمانځه د ادا کولو لپاره ودرېد. آس یې هم بدل کړ او د یوې شېبې ته تېرولو وروسته خپل مزل پیل کړ. کله چې نعیم هغې پیرې ته ورسېد چې زلیخا یې بصرې ته استولې وه او دی په اسحاق پسې ولاړ، نو ورته څرګنده شوه چې ابن صادق کلا پرېښي او په کوم لوري وتلی دی. نعیم د هغوی تعقیب بې ګټې وباله. تر ماښامه لا وخت و. نعیم یو سپاهي ته د کاغذ او د قلم د راوړلو وویل. یو لیک یې د محمد بن قاسم په نامه ولیکه او له سن نه یې د وتلو او د ابن صادق په لاس د بندي کېدو حالات یې په لنډ ورته ولیکل. د ابن صادق د دسیسو نه یې ورته ولیکل چې ورسره پام کوي. دویم لیک یې د حجاج بن یوسف په نامه ولیکه او د ابن صادق د نیولو لپاره یې زر تر زره اقدام غوښتنه ترې وکړه. نعیم د پیرې خلکو ته دا لیکونه وسپارل او ټینګار یې پرې وکړ چې زر تر زره یې خپلو ځایونو ته ورسوي او خپله په آس سپور شو. نعیم ویرېده چې د ابن صادق زلیخا تعقیب کړې نه وي. په هره پیره کې یې د هغې وړوکې قافلې پوښتنه کوله. هغه ته په لاره دا هم معلومه شوه چې له نورو پیرو څخه دې سړیو د کمبود په وجه له زلیخا سره تر 10 زیات نور ملګري نه دي شوي. نعیم د زلیخا د ساتنې په خیال ډیر زر د هغوی له قافلې سره یو ځای کېدل غوښتل. اواز یې ډیر ګړندی خوشې کړی و. شپه شوه. د 14مې سپوږمۍ په پوره آب و تاب په نړۍ د خپلو زرینو وړانګو جال خپور کړی و. نعیم د غرونو او غونډیو نه ووت او د هوار بیابان نه تېرېده چې په لاره کې یې ناڅاپه یو عجیبه ننداره ولیده او وینې یې په رګونو کې وچې شوې. په ریګونو کې د څو انسانانو او آسونو مړي پراته وو. په هغوی کې ځینې تر اوسه رپېدل. نعیم لاس نه ورښکته شو. ویې لیدل په هغوی کې ځینې هغه کسانو چې له زلیخا سره راغلي وو. اوس د ده په خیال کې تر ټولو لومبۍ زلیخا راغله. وویرېده. یوه بله خوا یې وکتل. یوه زخمي ځوان له نعیم نه اوبه وغوښتې. نعیم زر له آس نه پتک را کوز کړ او هغه ته یې اوبه ورکړې. هغه په خپل درزېدونکي زړه یو لاس کېښود. غوښتل یې څه وپوښتي، خو زخمي یوه لوري ته د لاس په اشاره څه وویل. هغه وویل افسوس دی چې موږ خپله ذمهواري پوره نه کړه. موږ ستا د حکم سره سم د خپلو ځانونو د ساتنې پر ځای د هغې ساتنې لپاره تر وروستۍ سلګۍ پورې وجنګېدو، خو هغوی ډېر زیات وو. ته د هغې خبر واخله. دا یې وویل او بیا یې په لاس یوه لوري ته اشاره وکړه. نعیم په بیړه هغې لوري ته ورغی. د څو مړو په منځ کې یې زلیخا ولیده او زړه یې ولړزېد. په غوږونو کې یې کړنګار شو. هغه مجاهد چې تر اوسه یې ډېرې سختې شېبې په پراخه ورین تندي زغملې وې، د دې هیبتناکې نندارې په لیدو ولړزېد او نارې یې کړې زلیخا 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 ته یې. زلیخا لا ژوندۍ وه. ویې ویل ته راغلې. نعیم ور وړاندې شو. په یوه لاس یې د هغې سر تکیه کړ او په بل لاس یې اوبه ور وڅښلې. زلیخا په ټټر یو خنجر ښخ و. نعیم په خپلو لړزېدلو لاسونو د خنجر موټی ونیو او غوښتل چې بهر یې راوباسي، خو زلیخا د لاس په اشاره منع کړ او ویې ویل اوس د دې د ویستلو هېڅ ګټه نشته. دې خپل کار کړی دی.
او زه تر وروستیو شیبو پورې ستا د دې نښانې نه جدا کېدل نه غواړم. نعیم حیران شو او ویل زما نښانه؟ زلیخا ویل هو، دا خنجر ستا دی. ظالم تره مې زه ونیولم او له ځانه سره یې بولم. ما له داسې ژوند نه مرګ غوره وباله. زه ستا نه مننه کوم چې ستا راکړی خنجر په کار راغی. نعیم ویل زلیخا تا ځان په خپله ووهه. هغې ویل ما د هرې ورځې روحي مرګ نه یوه ورځ جسماني مرګ غوره وباله. د خدای په خاطر ته له ما نه مه خفه کېږه. آخر ما څه کولی شو؟ دا ویجاړ شوی تقدیر خو ما سمولی نه شو. دا د وروستي مایوسۍ ما په ژوند نه شوه زغملی. زلیخا نعیم ته په مینه ناک نظر وکتل او ویل خفه کېږه مه، تقدیر همدا پرېکړه کړې وه او له تقدیر نه له دې پرته د بل څه تمه زما نه وه. زما دې لویه نیکمرغي بله څه کېدی شي چې ته په دې محال کې دلته راغلی او زما سر دې په خپل زنګون کېښود. زلیخا دا وویل د کمزوري او درد له زوره یې سترګې پټې کړې. نعیم په دې خیال و چې دا نیم ژوند د ډیوه ګل نشي. په ناکرارۍ ویل زلیخا بیا یې د هغې سر وخوځوه. زلیخا سترګې خلاصې کړې او نعیم ته یې وکتل. خپل وچې مرۍ ته یې اشاره وکړه. اوبه یې ترې وغوښتې. نعیم اوبه پرې وڅښلې. تر لږ ځنډ دواړه چپ وو. په دې چوپتیا کې د نعیم زړه درزا ګړندۍ او د زلیخا د زړه درزا په مړاوي کېدو وه. په مړاوو سترګو یې نعیم ته کتل او د خپلې ناکرارۍ سترګې د دې په سینه ښخ شوي خنجر ګنډلې وې. بالاخره زلیخا یوه سلګۍ وکړه او د نعیم پام یې ور واړاوه او ویې ویل غوښتل مې ستا کور ته ولاړه شم او هغه ووینم. زما دا ارزو پوره نه شوه. ته چې کور ته ولاړې زما سلام هغې ته وایه. بیا زلیخا چپه شوه. له لږ سوچ وروسته یې بیا وویل زه اوس په یو اوږد سفر ځم. له تا نه یوه پوښتنه کوم. په هغه دنیا کې چې زه ور روانه یم زما پیژندی څوک نشته. ښایي پلار او مور مې ما ونه پیژني ځکه چې زه ډېره وړوکې وم چې دې ظالم تره مې راوتښتولم. زه له تا نه دا هیله کولی شم چې په هغه دنیا کې له ما سره وګورې او را سره مخ شې. آخر هلته خو داسې یو څوک باید وي چې زه یې خپل وبولم. زه تا خپل ګڼم خو ته له ما نه لرې هم یې او نږدې هم. د زلیخا دا الفاظ د نعیم په زړه پرېوتل. سترګې یې نمجنې شوې او ویې ویل زلیخا که ته ما خپل کوې نو د هغې یوه لاره ده. د زلیخا پریشانۍ او مړاوي څېرې خوښي وښوده. د مایوسیو په تپو تیارو کې مړاوي ګلاب د امیدو په وړانګو په یو تصویر وغوړېد او په تازه شوي او ناکرارۍ یې وپوښتل هغه کومه لار ده راته ویې وایه. زلیخا زما د بادار غلامي ومنه. بیا به زما او ستا ترمنځ هیڅ فاصله نه وي. زلیخا ویل هو زه تیاره یم خو ستا بادار به ما په غلامۍ قبوله کړي. نعیم ویل هو هغه ډېر رحیم ذات دی. هغې ویل مګر زه خو د څو شېبو ژوندی یم. نعیم ویل د دې خبرې لپاره د اوږد ژوند ضرورت نشته. زلیخا ووایه. زلیخا ویل څه ووایم؟ د زلیخا له سترګو اوښکې بهېدې. نعیم د شهادت کلمه وویله او زلیخا یې الفاظ ورسره تکرار کړل. هغې یو ځل بیا اوبه وغوښتې او له څښلو وروسته یې وویل زه داسې احساسوم چې زړه نه مې یو غټ بوج لرې شو. نعیم وویل له دې ځایه 2 میله لرې یوه پیره ده. که ته په آس سپرېدوی شوی ما به هلته رسولی وې. ته لږ ځنډه ما ته اجازه راکړه. زه به له هغه ځایه سپاهیان راولم. ښایي په شاوخوا لنډو کلو کې چېرته کوم طبیب وي او هغه به راولو تا به وګوري. نعیم د زلیخا سر په ځمکه کېښود او وچتېدو خو دې په خپلو کمزورو لاسونو د نعیم لمن ونیوله. په ژړا یې ورته وویل د خدای په خاطر چېرته مه ځه. ته چې بیرته راستون شې ما به ژوندی ونه ګورې. زه د ځان کدن په مهال ستا د لاس له تکې نه ځان محرومول نه غواړم. نعیم د زلیخا دغه دردمندانه غوښتنه رد نه کړه. بیرته کېناست. زلیخا سترګې پټې کړې او تر ډېره ځنډه یې بې حرکته وه. کله کله به یې سترګې وغړولې. نعیم ته به یې وکتل. د شپې 3مه برخه هم تېره شوه. د سهار نښې رابرسېره شوې. د زلیخا توان نور ځواب ورکړی و.
نعیم په ناکرارۍ ترې وپوښتل زلیخا د وروستي ځل لپاره سترګې وغړولې او د یوې اوږدې ساه اخیستلو نه وروسته د اوږده خوب په غېږ کې ویده شوه. نعیم انا لله و انا الیه راجعون وویل. سر یې ځوړند شو. له سترګو یې بې اختیاره اوښکې روانې شوې او د زلیخا په مخ ورتویې شوې. زلیخا د حال په ژبه وویل ای سپېڅلې هستې، ما ستا د اوښکو قیمت ادا کړی دی. نعیم جګ شو، په آس سپور شو، نږدې پیرې ته ورغی. څو تنه یې ورسره راوستل. شاوخوا کلونه څو تنه نور هم راټول شول. نعیم د جنازې لمونځ ادا کړ او د زلیخا او د هغه د ملګرو له ښخولو وروسته په آس سپور شو او خپل کلي ته روان شو.